طالبان ورونو دا کوم انسانان چې د الله په لاره کې شهیدان سي د دوی دپاره دا ژوند کم ژوند ده د شهیدان ژوندي دي. طالبان ورونو تاسې په تحقیق ته غوږ نیسئ. کله کله په ټولنه کې یو خبر خپور وي، هغه خبر دومره د انسانانو ذهنونو منلی وي چې هغې کې د لږ خبره وکړله لاندې ټاپه ورسره ده. طالبان ورونو اوس په دې باندې علما بحث کوي دا شهید چې شهید سي دا ژوند چې ورته دا کوم ژوند ده، دی به کوم ژوند ده چې خوراک وي. هسې مشهوره مونږ کې دا ده چې دا بدن یې ژوندی ده، قبر کې ژوندی د خوراک وي. خو مونږ خو ډېر شهیدان نن وینو، امام راضي وایي ډېر شهیدان وینو چې هډوکي یم خاورې سي، بدن خو یې څه کوي. تاسې به لیدلي طالبانو تېر جمهوریت کې د کندهار یو ظالم و، ډېر شهیدان یې کړي، اوس یې په ریګونو کې شهیدان راوځي تنها هډوکي پاتې وي. نو طالبانو ورونو امام راضي وایي بعضې علما وایي چې دا اجساد یې ژوندي دي. نو اجساد خو مونږ د شهیدانو وینو چې خاورې دي، نو څنګه ژوندي دي؟ دا ژوند تېر نه مراد د امام راضي ته دا خوند نه ورکوي چې دی وایي چې مراد له ژوند نه د اجسادو ژوند ده. امام راضي رحمه الله اصل کې بحث په دې باندې کړی ده. دی وایي چې مراد له ژوند نه چې ده ژوند روح ده. طالبانو ورونو انسان وروسته یوه بله خبره هم راځي، اب هم دلته وکړو. طالبانو ورونو بیا د دې سره خبره ډېره خوندوره ده، بیا تاسې ښه ورباندې پوهېږئ، په دې مسله به هم پوه شئ. الله وروسته یو آیات کې راځي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس څکونکی د مرګ ده. طالبانو ورونو مرګ څه شي ته وایي؟ فلاسفه وایي مرګ یو خو د فلاسفو رایه ده چې امام راضي رد کړې، چې هغه ټوله یې نه ده رد کړې، تنها چې روح نه مړ کېږي دا خبره یې کړې. مرګ چا ته وایي طالبانو؟ فلاسفه وایي مرګ دې ته وایي د انسان په بدن کې الله یو غریزي او طبیعي رطوبت پیدا کړی. د انسان په بدن کې یو طبیعي لوندوالی رطوبت ده، دغه رطوبت سره الله غریزي او طبیعي حرارت هم پیدا کړی ده. نو کله چې انسان کې دا غریزي رطوبت پیدا سو، د هغه رطوبت سره حرارت هم پیدا سو، نو دغه رطوبت او حرارت دغه هغه څه ته ورته وایي دا حرارت، دا د رطوبت سره حرارت راځي، چې کله سره یو ځای سو حرارت راځي. دا اوس موږ او تاسې بدنونه ګرم دي چې یخ سې مړه کېږو. کرا کرا طالبانو د انسان په بدن کې الله چې کوم طبیعي رطوبت پیدا کړی دا رطوبت له منځه لاړ شي. کله چې دا رطوبت له منځه لاړ حرارت خپله ګل کېږي، نو حرارت چې ګل سو انسان مړ کېږي. تاسې که فکر وکئ طالبانو ورونو د انسان طبیعي عمر د انسان 100 کاله ده، 100 کاله. دا د حکومت عمر هم د طالبانو د حکومت هم طبیعي عمر څومره ده؟ 100 کاله ده. خو انسانان تر 100 کاله ولې نه رسېږي طالبانو؟ مرضونه یې څنګه کوي؟ مړ کوي یې، مرضونه پې باندې راسي. نو حکومت هم طبیعي عمر 100 کاله ده، مرضونه یې هغه مرضونه یې مخکې مړ کړي. اوس ورته غوږ ونیسه. طبیعي او غریزي رطوبت له حرارت سره هغه سوځېږي دواړه همداسې، کله داسې حالت راسي رطوبت له منځه لاړ سي، چې رطوبت ختم سو حرارت هم له منځه لاړ. ځکه هغه حرارت په چا کې به لیده په رطوبت کې چې له منځه لاړ طالبانو ورونو هېڅ شی هم پاتې نه سو. نو دا یوه خبر سوله. اوس دوی وایي چې دا فلاسفه وایي چې انسان کې دلته دوه خبرې دي. د انسان کې دا رطوبت او حرارت چې دا په چا کې وو؟ په بدن د انسان کې. نو د انسان بدن مړ سو طالبانو. څوک مړ سو؟ بدن مړ سو. روح نه مړ کېږي. دوی وایي ځکه روح نه مړ کېږي ځکه په روح کې رطوبت او حرارت شته ده نه. نو چې نشته ده مرګ اصل کې عبارت ده له دې نه. رطوبت څومره علمي خبر ده طالبانو، مرګ عبارت ده له غریزي رطوبت او له غریزي حرارت نه. کله چې دا رطوبت له منځه لاړ ختم سو، که نه دغه حرارت سره طالبانو دا رطوبت سوځي، دا رطوبت سوځي. کله کله یې سوځي کله چې سړی ډېر بوډا شي. ګورئ بعضې پوستکی پاتې وي کم فکري، که نه زړې ښځې هلته طالبانو ولې ډنګر سوي وي؟ ځکه هغه حرارت ټول څوک سوځلی وي. رطوبت دا سړی چې چاغ وي طالبانو د چا د وجې نه چاغ وي؟ رطوبت پکې ده که نه انسان کې. د انسان چاغوالی خو چې دا خو هغه غوښه اوبه یې اخیستې دي چې چاغوالی د دې وجې نه د رطوبت ډېر سوی ده. نو کله چې انسان کې دغه حرارت رطوبت سوځي 0 ته ورسېږي چې رطوبت له منځه لاړ سړی څوک سو. نو دوی وایي فلاسفه وایي چې هغه څه ده څه ورته وایي دا فلاسفه وایي طالبانو وایي دا هغه څه ده روح چې ده په روح کې څوک نسته، په روح د انسان کې وایي څوک نسته ده،
نه رطوبت غریزی ستا نه حرارت غریزی ستا، نو چې نه رطوبت نه حرارت غریزی ستا څوک هم نسته پکې، مرګ هم نسته پکې. طالبانو ورونو په خبر پوه شوله یا مرګ نسته پکې. نو چې مرګ رانغی روح نه مړ کېږي، مړ کېږي تنها څوک؟ جسد مړ کېږي. طالبانو اوس د دلته غوږ ونیسه، امام رازي رحمه الله دغه ټکي باندې تنارات کړی ده چې ته وایې روح نه مړ کېږي، روح هم مړ کېږي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، ټول مړ کېږي، روح ته مرګ راځي. نو دغه خبرې ته نه ده ورسره منلې. اوس طالبانو یوې خبرې ته غوږ ونیسئ، کل نفس ذائقة الموت. طالبانو څکل مالګه راواخله څکې یې، نو څکونکی او مالګه بیل دي که یو؟ چې اوس ونه وایي چې یو دي. ما مالګه راواخیستله طالبانو، داسې مې زبې ته ویوړله، زه څوک یم؟ مالګه څکل کړل سوې بیل یو که یو یو؟ ها طالبانو ورونو اوس د غوږ ورته ونیسه، کل نفس ذائقة الموت، هر مرګ څکونکی د مرګ ده، هر نفس څکونکی دی. خو دې نه معلومیږي طالبانو ورونو چې دا څکل یو نفر کوي او دا څوک چې شی څکي نو دا باقي ده، مړ کېږي نه. ځکه ګوره کل نفس ذائقة الموت، دا څکونکی باقي ده. ته فرض که مثلا طالبانو ورونو دا روح ده، دا روح مرګ وڅکه، مرګ عبارت له چا نه و؟ له هغه غریزي رطوبت نه چې غریزي حرارت وسوځاو بس مړ سو. دا بدن ده طالبانو، بدن مړ سو، دا د بدن مرګ. دا چا وڅکه؟ روح. خو درد خو چا ته ورسېد؟ څکل عبارت له چا نه ده؟ مخکې روح په چا کې و؟ په بدن کې. کله چې دا بدن مړ سو روح ترېنه څوک سو؟ ترېنه لاړو طالبانو، روح ترېنه لاړو ووته. نو دا طالبانو د بدن د روح ته ډېر درد ورسېده، ځکه طالبانو دوی دواړه سره میینان سوي ول، دا بدن روح. ځکه میینه ډېر وخت سره یو ځای تېر کړي وو. د غالب د روح دپاره طالبانو معشوق ګرځېدلی وو، ډېره مینه یې سره وه. هغه چې مړ سو ده ته درد ورسېده، نو دی څکونکی دی، دی مرګ سو. خو دې نه معلومیږي طالبانو چې روح نه مړ کېږي، دنا څوک مړ کېږي؟ کل نفس ذائقة الموت، څکونکی سو طالبانو. زه مړ یم که زه نه یم مړ طالبانو؟ یو زه مړ یم، یو زه نه یم مړ. اصلي زه نه یم مړ سوی طالبانو، هغه بل زه مړ یم. بدن ده طالبانو مړ سو، خاورې سو. تاسې اوس په خبر پوه شوله یا؟ اوس راځئ طالبانو بېرته خپلې خبرې ته. انسان چې شهید سي، انسان چې الله عز وجل شهید کی، نو انسان خو مړ سو. څوک مړ سو طالبانو؟ زه خو په خبر پوهېږئ، جسد مړ سو طالبانو، لاړو له منځه لاړو، خاورې ټوټه ټوټه سو، هېڅ شي هم نه سره، خاورې سو. اوس طالبانو ورونو الله عز وجل خو وایي چې شهید ژوندی ده، بل احیاء عند ربهم یرزقون. موږ طالبانو تحقیق کولی سو، خبر ته ورغلو شهید مو ولیده، د بدن خو یې خاورې خاورې سوی که نه. امام رازي وایي دا هم یوه خبر ده چې علماو کړې، خدای ډېر دې ته هغه نه ورکوي. دی وایي طالبانو مراد له حیات نه حیات د روح ده، بل احیاء دوی ژوندي دي عند ربهم یرزقون. که نو ژوند خو نو دغسې سړی هم چې مړ سي ژوندی ده که نه، خو دا خو یې د هغه روح هم ژوندی ده، نه مړ کېږي. او هغه انسان چې شهید سي هغه هم ژوندی ده، نو ته خو یې روح نه مړ کېږي. نو چې روح نه مړ کېږي الله بیا ولې تخصیص دې چا وکړ؟ د شهید ولې تخصیص وکړه؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. امام رازي رحمه الله وایي وی تخصیص دلته په یو ټکي کې ده، هغه انسان چې خپل مرګ باندې مړ سي، هغه انسان چې شهید سي، دواړه څوک دي؟ دواړه ژوندي دي، روحونه خو د دواړو ژوندي دي. خو طالبانو ورونو دلته په دغه ټکي باندې امتیاز راغی، بل احیاء عند ربهم، دا د دوی امتیاز ده طالبانو. امام رازي وایي د دوی امتیاز دغه ټکی ده، بل احیاء عند ربهم. نور ارواح څه دي طالبانو؟ د نور انسانانو ارواح چې دي ژوندي دي، هغه عند ربهم نه دي. دلته امتیاز دا ده چې بل احیاء عند ربهم یرزقون دي. عند ربهم طالبانو خبر مې دغه جګ ده، نه پوهېږم چې پوه شوئ که نه شوئ. پوه شوئ طالبانو؟ دواړه روحونه ټول روحونه ژوندي دي، خو نو شهید هم ژوندی ده روحن. ته وایې چې دلته مراد له حیات نه حیات روحي ده، حیات روحي خو د ټولو انسانانو سره ده. نو بیا د قرآن کې د آیات کې مزیت طالبانو عند ربهم ده، ټول ارواح ژوندي دي، خو دا روح چې د غیر شهید روح ده عند ربهم نه ده، دغه روح چې د شهید ده عند ربهم یرزقون دي طالبانو. الله دې وکړي چې په خبرو پوه شوي.